السلام علیکم ملګرو، په دې امید چې ټول روغ جوړ یو چینل مو هم د سبسکرایب کړی وي. په دې ویډیو کې موږ په دې کار کوو چې موږ څنګه یو کس بلاک کوو په واتساپ کې، یا کس چې موږ مخکې بلاک کړی هغه موږ ان بلاک کوو. په دوه طریقو کار کوو. اوله طریقه دا چې تاسو هر یو کانټیکټ چې وغواړئ په هغې باندې کلیک وکړئ، راشئ پاس درې ټکي چې دي منیو ته دې باندې کلیک وکړئ، هغې نه بعد راشئ مور ته، د مور نه بعد په بلاک باندې کلیک وکړئ. تاسو ته میسج درکوي چې دا کس تاسو بلاک کړ، تاسو ته به کال یا میسج نشي کولی. تاسو هم په بلاک باندې کلیک وکړئ، ځکه زموږ مقصد دا دی چې موږ ته دا میسج یا کال ونه کړی شي. که تاسو بل یو کانټیکټ وغواړئ په اسانۍ سره هر یو چې وغواړئ په هغې باندې کلیک وکړئ، پاس درې ټکي چې دي همدلته راشئ منیو ته، مور باندې کلیک وکړئ، هغې نه بعد بلاک باندې او بیا هم بلاک باندې وکړئ چې دا کس بلاک شي. که تاسو اوس غواړئ چې هغه کسان تاسو بلاک کړي دي یا تاسو ګورئ څنګه، هغې لپاره راشئ منیو باندې کلیک وکړئ، سیټینګز ته راشئ، سیټینګ نه بعد تاسو راشئ اکاونټ ته، د اکاونټ نه بعد راشئ پرایوسي ته. تاسو چې لاندې وګورئ تاسو ته څومره دي ټو بلاک کنټیکټس، دوه کنټیکټ تاسو بلاک دي. د دې ځای نه تاسو کولی شئ تاسو بلاک کړئ، ایډ باندې کلیک وکړئ، څومره نومونه چې تاسو دلته سیف کړي دي هغه ټول په الفابیټس کې راځي، دې ځای نه په اسانۍ سرچ کولی شئ. که پښتو کې هم سرچ کړي هغه به لبتې سره راځي. هر یو کس چې غواړي بلاک دې ځای نه هم بلاک کولی شئ، صرف کلیک پرې وکړئ، هغه کس چې دی بلاک کېږي. او که تاسو کم کس وغواړئ چې هغه ان بلاک کړي نو په هماغه باندې کلیک وکړئ، هغه کس دې ځای نه ان بلاک کېږي. او تاسو بلاک کوئ ولې؟ ځکه هغه کس تاسو نه غواړئ تاسو ته میسج وکړئ، نو ځکه تاسو یو کس بلاک کوئ دې ځای نه تاسو ټول ان بلاک کولی هم شي. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې، نور ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې اوسئ خوشحاله اوسئ، د الله په امان.